تاسو ته ویلو چې دا یو صحافي دی مجیب الرحمن شامی هغه د قادیانانو په حق کې په یو ټي وي چینل باندې خبرې کړې وې چې یاره قادیانانو نو څنګه چې د نور خلکو ته حق ملاویږي او باقاعده په هغې کې د مفتي تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ اور مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ نوم غستو چې یاره زه دې ته وایم چې د قادیانانو سره کېنه او دا خبره ورسره حل کې بیا هغه خبره چې ډېره زیاته هایلایټ شوه مونږ هم تاسو ته هغه خبره د هغې په باره کې وضاحت کړو چې هغه داسې خبرې کړي دي نو بیا هغه باندې چې برنه زور راغی نو علماء کرامو باقاعده هغه ته خطوط ولیکل او زمونږ چې کم دا ختم نبوت مجاهد دی مولانا الله وصایه صاحب دامت برکاتهم العالیہ د ختم نبوت دپاره ډېر زیات او ډېر عجیب د هغه منډې دي او ډېر زیات په ټوله دنیا کې هغه دومره کارونه کړي د ختم نبوت دپاره چې د هغې ثاني نشته هغه بیا د مجیب الرحمن شامی په نوم باندې یو خط ولیکه او په هغې کې ورته باقاعده هغه وضاحت وکړه چې په 1973 کې داسې شوي په 1983 کې 84 کې بیا داسې شوي دا ټوله خبره ورته وضاحت یې ورته وکړه نو هغه چې دی نو بله ورځ هغه خط چې کله ورته لاړه علما ورسره رابطه وکړه نو هم په هغه چینل باندې علما وی چې ته بیا دغه خبره به دوباره وکړي او معذرت به وکړي او د هغه خپلې مخکینۍ خبرې نه به رجوع وکړي نو هغه بیا په اکه چینل باندې راغی او په هغه چینل باندې باقاعده کومې خبرې چې وي ما کړي دي نو چونکې ما ته د هغې علم نه و علما کرامو زه مطمئن کړم او زه د هغه خپلو مخکنو خبرو نه رجوع کوم او علما چې څه وایي دا کم خطوط کې ورته څه لیکلي وو هغه هر څه چې دی نو هغې ووایي چې د قادیانانو له پکار دي چې دوی داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي او دا ځان چې کوم دی هغه اقلیت چې دی هغه ته مخکې تسلیم وکړي که نه بیا به دې ته د اقلیتونو هغه چونکې دوی خو ځان مسلمان حسابوي او دوی خو زمونږ آیین چې دی نو کافر قرار کړي دي نو د دې د وجې نه هغه د هغه خپلې خبرې نه رجوع وکړه نو ګوره علما دقه کار کوي چې په هغه باندې هغې مطمئن هم که او په هغه باندې ستاسو د وجې نه دومره پرشر او دغه راغی چې هغه خپله خبره واپس واغسته نو دکه زمونږ مسلمانان دکه کولی شو که یو سړی داسې د غیر مسلمو یا د قادیانانو خلاف اواز اوچتوي په دغه طریقه هغه مونږ دباولی شو ختمولی شو